دغه سړی د محبت لارې نه فرار غواړي گرفتار دي شي. دغه سړی د محبت لارې نه فرار غواړي گرفتار دي شي. دغه سړی د تاج محل په ځای د نفرتونو مینار غواړي گرفتار دي شي. او دغه پیغله پوه ده چې ځوانان ټول ماده پرست دي. دغه پیغله پوه ده چې ځوانان ټول ماده پرست دي. دغه پیغله ځان لا عاشق او بې اعتبار غواړي گرفتار دي شي. او د حاکم ولې دا خلک دومره خوښ دي څه وجه خو به وي. د دې حاکم ولې دا خلک دومره خوښ دي څه وجه خو به وي. هغه ځان له خدمت له غلام یو تابعدار غواړي گرفتار دي شي. او دا سړی زمزم نه مني په شرابو مین دی. دا سړی جومات مخکې سب کې خمار غواړي گرفتار دي شي. او دا سړی د ساينس نه بګړي مذهب سره اختلاف راولي. دا سړی ځان له تاریخ یو داغدار غواړي گرفتار دي شي. او دا پیغله مخ نه ښکاره کوي ځوانان یې دیدار ته ناست دي. دا پیغله مخ نه ښکاره کوي ځوانان یې دیدار ته ناست دي. دا کبرجنه پیغله مخ پټ په دې بازار غواړي گرفتار دي شي. او د محبت تاریخ د موهنجدړو کندرات نه هم جوړ دی. د محبت تاریخ د موهنجدړو کندرات نه هم جوړ دی. دا ځوانان د عشق تهذیب اثار په دې ښار غواړي گرفتار دي شي. او دا سړی عین نه مني هسې بېڅه قسمونه خوري. دا سړی عین نه مني هسې بېڅه قسمونه خوري. دا قاضي ځان له یو عین شکن څوکیدار غواړي گرفتار دي شي. او د یورپ هر ځوان یوسف او پیغله زلیخا ده. د یورپ هر ځوان یوسف او پیغله زلیخا ده. د جومات مولا د دې ښکاره حقیقت نه انکار غواړي گرفتار دي شي. وغیره شعر د مقطع چې د دې مایوسه ځوانانو رو رو د مولا نه زړه تورېږي. د دې مایوسه ځوانانو رو رو د مولا نه زړه تورېږي. دا ځوانان انقلاب لا د صمد خلیل اشعار غواړي گرفتار دي شي. دا ځوانان انقلاب لا د صمد خلیل اشعار غواړي گرفتار دي شي. ډیره مهرباني.